څنګه چا سره راغلي انډیوالانو سره دا و ډېر کلک انډیوالان دا وګوره پوزې لکه شلغم دا پوزې لکه شلغم څه شو دا بل ودرېږي دغه د پوزې لکه کلوله پیاز وطني پیاز یا پاکستاني پیاز هغه پاکستانی ده دالفول دا وطن آبادو چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه زړه مې خوږ لکه دا لوی افغانستان دی د پنکړی پکې هر زلمي ارمان دی شاید مړ شم ښه پوهېږي زه ښه نه یم وینه خورمه رنګه لوتی مې د ځان دی او ټول معاینات مې د زړه وکړه په روغتون کې ډاکټر غلی دی په ما کې څه نقصان دی او ګنګوسۍ د خلکو اورم داسې وایي دغه ځوان ته لګېدلی سرطان دی او جدایي خو یې د زړه په رنځ اخته کړم او خیرخوا مینه سر تاوان سره دا خو سل په سلو تاوان یو غزل درته ووایم ولې دې یقین راباندې نه کېږي ولې دې یقین راباندې نه کېږي دومره قیمتي زړه مې درکړی دی وطن آبادو دا وطن آبادو خندای پر مون پور د لغم جنا انقلابا خندای پر مون پور د لغم جنا انقلاب یار مې پوهیږي چې زه ولې شاعري کوم ځکه د درد ډکه زندګي کوم ګریوان شکېدلی د شپې چغې په کوڅو کې وهم بس دغه دوه کار یاره د لیونو کوم یوه ټپه ده وایي جنۍ وړه د عمر خام دی جنۍ وړه د عمر خام دی او زما پرې هسې نوم بدنام دی او د جنۍ سرې شونډې ځوان خوړلي دي مننه کور ودان لیدونکو ته که د اختر مبارکي ورکوي موږ کامره د په خدمت ټولو د تلویزیون لیدونکو ته د وړکوي اختر مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي روغ او جوړ واوسي بخولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چی راستئ روغ او جوړ اوسئ سیلاب ردواله او زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د حبیب الله ځاځي پارک څخه ګرانو لیدونکو د اختر اوله ورځ ده او زه هم راغلم د حبیب الله ځاځي پارک ته څنګه چې وینئ ماشاءالله جمع جوش خو ډېر د دې ځوانانو ټول راغلي دي چکر ته او غواړي اختر ولمانځي نو زه هم راغلم دلته تاسو ته یو خپرونه چمتو کړم امید چې موږ سره مل اوسئ تر اخر د شیبو او دې خپرونې نه خوند واخلئ نو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ تاسو یو څو انځورونه وګورئ بل هغه به زه ورور سره ودرېږم بعضې خبرې اترې به وکړم ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم د حبیب الله ځاځي پارک کې وو دلته خواته مې ځوانان درېدلي دوی سره بعضې خبرې اترې لرو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې الحمدلله شکر ده تاسو ښه یاستئ فضل دی الله صحت ده ښه ده شکر ده څنګه اوله ورځ د اختر د څنګه ولمانځه که دا موږ ته ووایې ولا پر دې چې امید راغلو چې د اختر له دې وطنوالو سره ولمانځو تر څو د امن فضا یعنې مثال د خوشحالي موږ وګورو او له تاسې سره موږ سره مخامخ شولو تر څو تاسو سره خبرې وکړو ډېر ښه څو نفره راغلي انډیوالان دوستان ترونه ورونه راغلي وطن پره یوې کورنۍ څخه دوی موږ سره موږ دا مشوره وکړه چې د اختر د لومړۍ ورځ په ښه او ښکلې فضا ولمانځو تر څو د حبیب الله ځاځي پارک ته مراجعه وکړو نو حبیب الله ځاځي پارک ته راغلی تر څو یو خوندور اختر ولمانځئ که نه همداسې په همدې بنسټ راغلو دا ځوانان انډیوالان دي دا یو ترونه مې دي او ورسره ورونه مې دي دلته راغلي کولی شي نومونه یې واخلئ او خپل نوم دې مواله موږ ته څه نوم مې یارالله ده د خان محمد زوی یم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دا ځوانان ما سره هر یو رفیع الله اسمت او ریاض یاسین
عثمان او نذیر الله راغلي دي ولا یو ډالر راغلی سم صحیح ولا بس راغلي وو په چکر باندې ترڅو دا خوندوري شیبې له وطنوالو سره ولمانځو څنګه ورځم ورځ خو ماشاءالله ډیره ښه تېره سوه او انشاءالله تر دې مهاله نور هم دوام ورکوو چې ترڅو دا ښکلې شیبې ولمانځو یعنې خوند هم واخیسته د اوله ورځ د اختر نه که نه و اوله ورځ د اختر یعنې له دې نه دا معلومیږي چې ته امن ده د دې په دې امن فضا کې موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله نور امن باید راشي او له دې ښکلو شیبو څخه خوند واخلو سل په سلو مننه ورور لیدونکو د غږ اورې کومه ډالۍ که لرې کامره دې په خدمت یا اختر شپه ده ورته یې ډالۍ که لیدونکو ته به نور زه یوه ډالۍ لرم چې یو شعر به ورته ډالۍ کړم وایي لږ د سیشقي غونې شعر ده وایي کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي عام انسان خو بس نوم د جانان شي عام انسان خو بس نوم د جانان شي ماشاءالله کوم بله نه لرې بس همدغه یو ډالۍ لري ما ته خو صحیح شاعر ښکارې ته وایم دا یو راته زده نه سي خاصه زه یو بله څه شعرونه راته زده نه دي زه مقصد یو بله ووایه هغه وایي سندره ووایه سندره نه درته کومه ټوکه ټکاره که لرې ټوکه ټکاره نه دي راته زده دا ځوانان چې څوک نه لري غزله که لري ورور بل هم راغی جوړ ورور شي بخیر ساعت د خلک ساعت خل څنګه یې بس شکر د خپل خدای ته خواته ولاړ کومه ده خو هیڅ څوک دی جوړې ته چشمه کې دې لرې که نه ښکاري ما کې بدلته لرې کوم شابه څنګه یې بس شکر دا ورور څنګه یې چې کوي هلته راغلو یو خپرونه چمتو کړو هیوادوالو ته چا دا پیس چیش ته ورکوئ دا په یوټیوب ته ورکو یا یوټیوب ته نه فیسبوک ته ورک چې زما دوستان یې وویني زما ریپان یې وویني پوه شوې ولې نه په دواړو سترګو څنګه چا سره راغلي انډیوالانو سره دا و ډېر کلک انډیوالان دا وګوره پوزې لکه شلغم دا پوزې لکه شلغم څه شو دا بل ودرېږي دغه د پوزې لکه کلوله پیاز بل وطني پیاز یا پاکستانی پیاز هغه پاکستانی ده دالخور چا نور هیڅ خبرې بس نور خیر و خیراتی ده خوشحاله سو زموږ سره هم خبره وکړو خیر اوسې څه خدمت باز کوم شعر ټوکه ټکاره لرې لیدونکو لاره ته ودرېږي چې درته دغه غلم چې ګیرول شه چې شپې وکړئ دا لکې ما ته راولي چې زه درته سم دغسې پوس کړم چې بیا غلا ته بیا لاس ورکړي صحیح ده دوباره غلا وکړي مرګې شي وکړه لږه کې لاره ورکړې دا ویډیو خو ښکاره سي خلکو ته مننه ورور کور دې ودان خوشحاله سلو موږ سره ولې نه لیدونکو د غږ اوري که اختر مبارکي ورته لري کامره دې په خدمت اختر مبارک ته رمضان ده وی رمضان چپ سي ته چیشته غږیږي نه یې کنه دراسې دې راسې تو خو راسې دې شعر در باندې وایم راسې کومه څه خپله جوړې شکر ده صحت دې ښه ده الحمدلله روغ ته د اول موږ ته نوم ووایه نوم دې چی ده نوم مې بلال ده او د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ د تنګیغارو د کلي راغلی یم دلته د حبیب الله مسجد پاک ته راغلی یم دا خواږې شیبې ولمانځو او څنګه ورځ خوندوره وه نه وه ښه زبردسته ورځ والا ښه ساعت هم تېر شو ښه دوستان ملګري انډیوالان راسره وو او ستا سر کال دی پروا نه کوي عمل ده وي ښه ډېر ښه ورور کومه ډالۍ وی لري لیدونکو ته ډالۍ خو نه لرم یو شعر دا د یارانو په هغه کې وایه یاران بې مطلبه څوک قدم در سره نږدي ملګرتیا څخه جوړ شوی تجارت دی بس همدونه بس همدا یو شعر و ما ویلې دا به یو 2 دقیقې شعر به وي نه والا ډېر غټ شعر نه و خو دم یاران په هغه ولې نه ورور مولې لنډی ټوپک مې راکړه زما مینه نجلۍ بل ته ورکوي را لږ به دې اوږده کړی و شا اوږده یې کړم چیش نه مې ده زده کړې راغی نه مې بېرته مې د غاړې ته په اختر په ټوکو ټوکې راغی
د ما جانان لیونه څنګه به وینه بس خیر اوسې ورونو مننه چې موږ سره هم خبرې وکړې وخت هم راکړه کور هم ودان خوشحاله اختر ولرئ فیسبوک ته مې ورکړه فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک نور دلته شي انستاګرام نور څه شي واری که چارج دا افغان خیل ګروپ ګرانو لیدونکو د موږ مالتیا وکړئ موږ سره مال اوسئ تاسو یو څو انځورونه وګورئ بیا به یو څو ورونه نور سره هم خبرې وکړو د موږ مالتیا وکړئ ګران لیدونکو بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم همدې حبیب الله ځاځي پارک کې یو خواته مې وینې ځوانان درېدلي دي هم خبرې اترې ورسره لرو هم ټول شاعران دي نو یو سر نه شعرونه به هم تاسو ډالۍ کړي موږ سره مال اوسئ د موږ مالتیا وکړئ وروره ته ښه یې شکر ده صحت ده ښه ده بس شکر الحمدلله ته د اول ښکلی نوم موږ ته ووایه د کوم ولایت یې او څنګه راغلی حبیب الله ځاځي پارک ته ساحل ابراهیمي مدرغمان د ولایت څخه او فی الحال اوسېږو په کابل ډېر ښه او نن څنګه راغلی حبیب الله ځاځي پارک ته د اختر په مناسبت به راغلی یې که نه او همداسې غوښتل مې چې یو ځل د حبیب الله ځاځي پارک منظره یو ننداره کړو پخوا راغلی ولې اوله ده همدا نه اوله ده اوله ده انډیوالان دوستان سره به راغلي یې که نه ولا یو دانه را سره شته دا څنګه را سره ولاړ ده دا وایي که نه او والا ته جوړ یې خیر شکر ده ته د نوم موږ ته واله سمیر یم د لغمان د لغمان نه د جلال آباد اوسېدونکی یم زه دواړه مشرقوال دي یو دونه فرق نه کوي ښه ورور ډالۍ به یې لرې لیدونکو ته او کامره دی په خدمت وای زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي هر سبا چې سبا کېږي در سبا نه مې نفرت شي ولې څه وجه بس ده دا همداسې یو شعر دی مفهومه زه خیر اوس خو امن سوله ده فضا هر چېرته ویني د افغانستان هر ګوټې ته ځي امن او امنیت ده باید نفرت ورک کړو باید مینه وکړو یو بل سره ورورولي وکړو آزاده فضا ده او دا خبره دې صحیح ده او همداسې خو بس دا یو شعر همداسې ډېر مې خوښېږي ما در سره ګپ ولګه او ټوکه مې وکړه لیدونکو د غږ اوري که اختر مبارکي ورکوي کامره دی په خدمت ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسي مسافرو ته څنګه مسافر دم خدای پاک اور باندې ورحمېږي چې خپل مشکلات حل کړي او بېرته خپل وطن ته راشي او خوشحاله اختر ولري همالته خوشحاله اوسي که نه او راځه ښه ته مې یو اختر مبارکي وکړه ټول ته د اختر مبارکي خاصا خصوصا زما کاکا لپاره چې په د هغې کې اوسېږي ترکیه کې اوسېږي امید جان لپاره ډېر ښه مسافر ده مسافر دی څو کاله کېږي وطن نه تللی دا 15 کاله کېږي بس الله دې وکړي څه تاسو غږ اوري او دا مبارکي دی واوري که نه دا ډېر ښه ټول ورور ته موږ سره خبرې کوې ښه جوړې ورور والله شکر ده خیر صحت ده ښه ده خیر اوسه خپله خیر مننه ژوندی اوسې خیر اوسې اول لګې که ځان دې نوم مې وپېژنې عبیدالله ده د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ استو بیا دلته حسن خیلو کې مې کور ده ښه نږدې نو که نه ډېر ښه پیاده راغلی استو ښه کور نه پیاده راغلی و نږدې ده ډېر ښه ته مو ډالۍ لرې لیدونکو ته یو شعر ده وای ګل سوری سوری ده لازغونه څه ګیله ده وای خپلو په وروسم له پردونه څه ګیله ده پردونه څه ګیله ده پردونه څه ګیله ده او پردونه څه ګیله ده خو بې له هغې نه پردي دي او بس نو دا یو شعر و تا ته مې ډالۍ کړ لیدونکو ته مننه کور د ودان کوم بل نه لرې داسې خوندور نه دا یو چاته مې نو ډالۍ که پوه شولی د مونږ د یو خپل راځي هغه ده نوم نه اخلې نو نه نوم یې نه اخلم بس خپله پېژنې خپله پوهېږي زه خیر اوسې ورور مننه کوم بل شاعر هم اندقاد کې شرارزه نه وروره ښه شکر ده وروره ښه صحت ده ښه ده شکر ده وړکۍ اختر د اول تاسو مبارکي بیا د نماینده دغه تلویزیون خلکو داسې موږ دغه هغه نه ګوري پردې نه ګوري غونډ ته یې ما وړکۍ اختر غونډ ته مبارکي خیر اوسې ورور تا ته دې هم مبارکي او مبارک د کالي
د تا دې مبارک سي خیر د اوسې. غونډو دې مبارک سي وروره چې کوم خلک موږ د پردې تلویزیون نه ګوري غونډ ته وړاکي اختر مبارکي وایم ډېر ښه. بیا دې هم غونډ ته مبارک وروره خیر اوسې ورور. روزې میاشت دې څنګه ختمه کړه؟ داسې خراب کړې خو به نه وي. د روزې میاشت برکته میاشت وه ولا ډېره ښه تېره سوه د ژمي کې وه څوک بې پوسې هم نه دي ډېر برکت میاشت وه ښایسته هوا وه یخ و نو اوس خلک نه پوهېدل. هېڅوک بې پوهېدل نه دا خیر اوسې ورور. کومه ډالۍ که لرې لیدونکو ته کامره دې په خدمت. ویل د انقلاب خبرې ویل د انقلاب خبرې په زه ورور انقلاب خو تېر سو. دا شعر به شعر پسې هم نه ګرځو. صحیح ده. مننه کور دې ودان ته ولرې ښایست صبر وکړئ نو نور ته یې وایي نیت یې په کړی. تشه خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي ویل په تشه خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي ویل ځانونه وشمېرې چې څونه پښتانه پاتې دي اوسونه پاتې وشمارل شوي. څونه پاتې دا خو شی نه. بس خیر اوسې ورور. راځه کوم بل شاعر و دلته. راځه راځه. قاري صاحب خیر. شکر ده الحمدلله فضل ذات د ښه ده. خیر او خیر اختر دې مبارک شه. خیر روزې دې قبوله شه. تاسو مبارکي خیر اسمان خیر اوسې قاري صاحب. څنګه راغلی نن حبیب الله زازي پارک ته؟ راغلی وو ساعت تیر کو چکرم اختر شپه ده. اختر شپه ده اختر ورځ ده انډیوالان دوستان سره ورغلي. او نیولان دوستان سره راغلی وو او نور نه ورچې دي ځان د پاتې ورک شوي دي. هو ورک دي اوس خیر اوس خو سهولت ده تلیفون ده زنګ به ووایې. هیڅ مشکل نشته ځان د بلا شو مشکل نشته. ښه ډېر ښه. یعنې هغوی پرېږدي نو وا پرېږدم سهار څه کوي نو. او خیر اوسې ورور. تاسو که ډالۍ لرئ کامره دې په خدمت. ولې نو یو شعر ده یو ټپه ده دواړه به وایم. خیر اوسې ورور کامره دې په خدمت. یار مې پوهېږي چې زه ولې شاعري کوم یار مې پوهېږي چې زه ولې شاعري کوم ځکه د درد ډکه زندګي کوم ګریوان شکېدلی د شپې چغې په کوڅو کې وهم بس دغه دوه کره یاره د لیونو کوم یوه ټپه ده وایي جنۍ وړه د عمر خام دی جنۍ وړه د عمر خام دی او زما پرې هسې نوم بدنام دی او د جنۍ سرې شونډې ځوان خوړلي دي مننه. به به کور ودان. لیدونکو ته که د اختر مبارکي ورکوي موږ کامره دې په خدمت. ټولو د تلویزیون لیدونکو ته د وړکوي اختر مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسي. خیر اوسې مننه انشاءالله. تاسو ته مبارکي بیا هم د ښه وخت ورور. ګرانو لیدونکو ته خبرې کوې موږ سره. راځه راځه نو جوړې سات د ښه ده. ته د اول موږ ته نوم ووایې ورور. نوم مې سهیل ده. سهیل جان ښه ډېر ښه. د کوم ځای یې؟ د لغمان. لغمان. د لغمان بیا د کوم ځای؟ د ولایت. د ولایت د مهتلام بابا څخه؟ د مهتلام کلي څخه. مرکز څخه. اما پخوا چارهیي عبدالله یې ورته ویلې چوک عبدالله د هماغه ځای؟ ښه ډېر ښه ورور. ته څه ډالۍ لرې لیدونکو ته؟ یو شعر وایم. ولې نه کامره دې په خدمت کې. صادر سڼ وهه ایثار نشو بالا ورپسې یار چې په سخته ورځ په کار نشو بالا ورپسې دومره ټیک ټاک سره ګورو ته که یار شو یار بشي که یار نشو بالا ورپسې بالا ورپسې. ډېر ښه. بل نه لرئ؟ نه نه یو ټوکه ټکاره چیبل ټوغې مې خو زده نه دي یو شعر مې ویل. خیر اوسې ورور مننه. اختر که لیدونکو ته مبارکي ورکوئ موږ کامره دې په خدمت. ټول ته اختر مبارک د وړکۍ او اختر مبارکي وایم. مننه. نو بیا ګله ونه کوي. راځه ورور. زه به خیر موبایل نه درکوم. هلته که مې وایم مقصد یې ووایه. څه سوال خو نه لري. سوال خو خیر سوال. زما نوم حمید الله ده. ډېر ښه. پکتیا ولایت یم فعلا دلته اوسېږو. زه ډېر ځان قیمت خوشحاله شولو. یو شاعري به درته وایم شاعر نه یم خو شاعري خوند راکوي. وایي راشه زمزمه د محبت وکړه ای د ملا لورې نن شاعره شه خلک وایي مینه خو حرامه ده زړه واخله او زړه راکړه کافره شه. کافره شه؟ کافره شه. ولې کافره؟ کافره خو منکرتوب ته وایي. مننه. سم چې چا نه ویلې بیا پیږي مې نه مسخه. لکه شاعري کې داسې نکات چا شاعري کړې هغه پیږي. موږ نه ده کړې. بعض هېوادوال نه اورو او بعض ټکو باندې موږ نه پوهېږو. څه دروغ وایو اصله خبره ده. نو اختر که مبارکي وایه لیدونکو ته کامره دې په خدمت. ټولو خلکو ته مبارکي وایو چې تراویح لمونځونه هم قبول شه د سب د حاجانو کې حساب دې ټول او موږ له طرفه دې ټولو ته اختر مبارک. مننه ورور. کور ودان څه موږ ته وخت راکوي. ګرانو لیدونکو خیر راځه قاري صاحب. ساعت د ښه ده. جوړې ښې په خیر. څنګه داسې خاندې
خوشاله والا بس مبارکه روژه په خیر تیره شه د اختر میاشت دی او اختر میاشت دی او قاری صاحب ما په نظر د سخکاری سه روزي بدر باندې تاثیر کړی والا وای دی هغه روزي مو چې دی ویل تا امام له یاد وته روژه مبارکه ډیره ښه مبارکه ده په تیره شوله پوه شوې الله پاک دې بیا راولي په ټولو مسلمانانو باندې ډیره ښه مبارکه میاشت او اعتکاف ناسومه او هغه وکړو اعتکاف کې ناسومه سو بېشکه والا څو وخت پرون به راغلي مسجد نه یا نن سبا نن سبا راغلي 6 بجې څو شپې ولې بس لاس شپې ولو خطا نه بشیر نه ورته نو اعتکاف نه راوته لیدونکو ته اختر مبارکي وای کامره د په خدمت اختر د مبارک ټول ورونو ته ډالۍ وي سونه مسلمانانو ورونه چې دلته راغلي هغوی ته د ټولو ته ډالۍ وي او زه هم د شکردرې ولسوالۍ نه راغلی یم او د قردشمن قرای دانشمند کې اوسېدونکي یو اوسېږي په قرای دانشمند کې او د شکردرې ولسوالۍ بس د افغانستان زوم د ارجی سید منګه ورور خوشاله اختر ولري ګرانو لیدونکو زمونږ مالتیا او که موږ سره مال اوسئ ارمان جان ماته وایي یوه وقفه به ونیسو کامرې بیترۍ چار شکم د هغه به چنج کړي زمونږ مالتیا او که موږ سره مال اوسئ وروره ښه شکر ورته ښې ساعت د ښه ده الحمدلله ته د اوله کې د ښکلی نوم موږ ته لیدونکو ته ووایه څه ودې نوم مې عارف افغان ده د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی او ژوند به په کابل کې کوئ ژوند په کابل کې کوم پل چرخي کې ډېر ښه ورور څنګه اوله ورځ د اختر ولا تر دا دمه خو ښه ده ښه د امن فضا ده قرار هغه د جنګونه دا شیونه نشته نو په دې خاطر باندې هیوادوال هم فرق ته ډېر هغه کوي پخوا خو خطرې زیاتې وي په دې مناسبت خلکو دومره خاص هغه نه کوو اوس د امن فضا ډېره ده نو په دې خاطر هیوادوال هم پارکونو د شانو ته زړه ښه کوي چې راشي څنګه وسایل او ساتري وو نن په دې حبیب الله ځاځي پارک ولا ښه محله سره سیلو نو اوس هم ځوانان لګیا دي پارک کې ساتري کوي تر دا محله خو ښه اوس ساتري پکې واخیستنو ملګري انډیوالان سره راغلي وو څو نفر راغلي که دا م وایي من خو 8 نفر راغلي 8 نفر بېشکه والا هر چا سره خبرې کوم څو نفر راغلي هغه وختي کس چې در سره کومه مسابقه مې وراره وو موږ همغه 8 کسان وو ترې څه ویلې نو تره به یې ته ولې او زه یې تره وم ښه ډېر ښه ورور مننه څه موږ ته هم وخت راکړه وایي بعض شعرونه هېوادوالو ته ډالۍ کوې درته ډالۍ وکړې یو شعر بس زموږ کامره ده په خدمت ورور نو شعر دا وایي زړه مې خوږ لکه دا لوی افغانستان دی د پنکړی پکې هر زلمي ارمان دی شاید مړ شم ښه پوهېږي زه ښه نه یم وینه خورمه رنګه لوتی مې د ځان دی او ټول معاینات مې د زړه وکړه په روغتون کې ډاکټر غلی دی په ما کې څه نقصان دی او ګنګوسۍ د خلکو اورم داسې وایي دغه ځوان ته لګېدلی سرطان دی او جدایي خو یې د زړه په رنځ اخته کړم او خیرخوا مینه سراسر تاوان دی دا خو سل په سلو تاوان دی یو غزل لږ درته ووایم ولې دې یقین را باندې نه کېږي ولې دې یقین را باندې نه کېږي دومره قیمتي زړه مې درکړی دی بس همدونه لنډه وه او یو به درته بل غزل هم ووایم د دې ځوانانو په هغه د افسوس چغه مې ځکه په خوله راغله چې د زړه وینې مې ورکړې خو یار نه شو ولې نه شو بس نو بېوفا سو زه بېوفا دی الله ورپسې کړم الله دې تباه کړي تا ته به بله پیدا شي کنه خو واده کړی ده اوس به بچي وکړو دا شعرونه دې چاته ویل ځوانانو ته ډېر تاسو ورونه که بل څوک ډالۍ لرئ یا خبرې کوئ مرسډیز راځه بس مرسډیز او ټوډي د هر چا څه ده خبرې کوئ راځه راشه کنه ګرانو لیدونکو خبرې مو کړې غزلونه او شعرونه مو اورېدل زموږ ملتیا وکړئ تاسو د حبیب الله ځاځي او ښکلی پارک یو څو انځورونه وګورئ
ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم څنګه چې وینئ د حبیب الله ځاځي پارک څخه موږ تاسو ته یو خپرونه چمتو کړه او امید څه زړه هم تنګ سوي نه یې موږ سره او برنامې څخه هم خوند اخیستی نو دا ورور هم څه وینئ راکړه لاس دې م راکړه څه اوس دې وګد که دا موږ څه خپرونه شروع کړې یم اول نه موږ سره ګرځي نو که څه وینا لري کامره دې په خدمت یو اختر مبارکي خو وکړه ټول ته د اختر مبارک وي خیر اوسې ورور نو څنګه چې وینئ باران هم شروع سو نو دا به دې موږ د نن ورځې خپرونه ډېر ښایسته برګر ته یو خوند کوي تاسو برنامه نه یو جهان مننه کور د ودان نوشي جان نوشي جان دا به دې موږ د نن ورځې خپرونه د حبیب الله ځاځي پارک څخه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو تقدیم کړه تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم خوشحاله اختر ولرئ ښه وخت خدای په امان